جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. مکاره دښمن ترهګر ګاونډي د پاکستان ترهګر پوځ د افغانستان په درو بیلابیلو برخو کې بمونه وغورځول، ملکي وګړو ته تلفات ورواوښتل او ملکي تاسیسات یې په نښه کړل. دا ذلیلو پاکستاني پوځیانو په کابل ته د الوتکې راواستولې چې کله د تاپیاوا بریدونه ورباندې وشول، الوتکې په ځغاسته کې بمونه وغورځول چې د پلچرخي سره په خوا کې د کرش د یا د جغل جوړولو یوه سیمه کې او د یو کور سره نږدې بمونه ولیدل چې ولسي وګړي یې په فرض روژه کې خوش کړل. او همداراز یې چې کله په کندهار کې پر دوی باندې بریدونه وکړل، د کندهار د ملکي هوایي ډګر د تیلو ذخیره یې په نښه کړه. دا ذلیله دښمن دی. دا ذلیله دښمن په دې نه پوهیږي چې اوس هم همدغه کندهار د افغانستان سرتیري له دوی څخه راګرځولي دي. د کندهار پر شیخانو باندې د طالبانو مشر ته په جوپو د طالبانو مشران، د طالبانو قمندانان بیا ورغلي دي، ورته ویلي دي چې شیخ صاحب اجازت راکه چې موږ د پاکستان اوړه ورپمالګه کو. هغه وایي چې فرض روژه ده، د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شای وګرځي، نو ځکه یې خلک ترې راګرځولي دي. خو داسې ښکاري چې پاکستان نه راګرځي، داسې ښکاري چې پاکستان غواړي چې له افغان سره سر ووهي او دا ځل به دا سر وهل عادي نه وي. ګوري زه چې څونه طالب پیژنم او ماته چې څونه د طالب منټالیټي او فکر را معلوم دی، نه غچ پرېږدي، غچ خو یو افغان هم نه پرېږدي، وس به نه لري، هغه بېله خبره ده. او نه ګورئ که یو وارې ورته وویل سول بیا نه په چا بندواز دي. پاکستان پر څو غلطې پالیسۍ په مخه رااخیستې دي. له یوې خوا د ترهګرو یوه ډله راستولې ده کابل ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی نه ده رابللې، دا د پاکستان لخوا راستول سوې ده. او هغه ډله ده چې هغوی د یو ځل تیر امارت یې له هند سره په شخړه اخته کړی و چې هغه تیاره یې تښتولې وه د هندیانو. دا هماغه ډله ده، دا هماغه ترهګر دي راغلي دي، دا پاکستان راستولی دي. دا چې د طالبانو حکومت څه نه وایي، د طالبانو حکومت نه غواړي چې په لوی لاس په سیمه کې د یوه لوی روان کړکېچ سره یو بل کړکېچ پیدا کړي. نو دا یو علت دی چې له یوې خوا دوی ترهګر راستولي دي په افغانستان کې خبرې پکوي، له بلې خوا نن هم وسلې رالیږلې. تاسو به خبر یاستئ چې د وسلو بار یو موټر پرون نیول سوی دی او 50 توپنچې نن نیول سوي دي. دا یې بل اړه خو چې دوی دا کار کړی دی. له بلې خوا پر چین باندې فشار اچولی دی، چین مرکه کوي. چینایان دا وایي چې دوی لګیا دي د خبرو لپاره زمینه سازي کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ. له بله اړخه راځي د شپې په داسې یو حالت کې چې دلته حکومت په لوی لاس خپلو ځواکونو ته ویلي دي چې تر ډېره بریده پورې سایه کوي. ګورئ د طالب په وینا کې د ترتیب او د سایې کولو دوه جلا معنی دي. یعنی ترتیب ونیسئ خو سایه کوئ له خلکو سره. زما په خیال باندې دا د سایې کولو کلمه اوس پاکستانی پوځ د طالب له لاسه کاږي. پاکستانیانو ته ښایي ځینو خلکو دا اطلاع ورکړي چې تر تاسو پورې یا نسی در رسېدلی یا لاس نه در رسېږي. نه، امې لاس ته رسېدلی سي، امې تاسو ته غلط اطلاعات درکړي دي او هم مو دالته په کور دننه په نښه کولی سي، هم مو له دې ځایه په نښه کولی سي. دا چې سیمه نا ارامه ده، سیمه په جګړه کې ده او پاکستانیان یو بل کار کول غواړي، هغه دا غواړي چې په لوی لاس غواړي چې ځان د افغانستان سره ښکیل کړي، چې څو سعودي عربستان ته چې دوی قرارداد ورسره کړی د ایران په وړاندې جګړې ته ور داخل نسی، یا د اسرائیلو ملاتړ ته ښکاره راونوځي ځکه دوی قرارداد ورسره کړی. تاسو به لیدلی یاست منیر به یې پر شا باندې بیا ټکاوه. نو پاکستان جګړو ته بهانه غواړي او طالبانو یو ډېره سولامیزه سیاست په مخه راخستی دی. دا سیاست کې د افغانستان خیر دی او په دې سیاست کې موږ تر ډېره بریده پورې، یعنی دا زه چې وایم سیاست دا معنا طالبان هڅه کوي چې پاکستان په خپله هلته د سعودیانو دفاع ته ورسي، چې په خپله ایرانیان کار وکړي. موږ تر ډېره بریده پورې یعنې افغانان د جګړې څخه لرې خلک یا که دا رقم پارونې کېږي پاکستانه داسې نه چې دا خبره بیا هم ستاسو له کنټروله ووځي، زموږ له کنټروله ووځي. نو د جمعې شپه ده
ملکی تلفات اوښتي دي په پلي چرخي کې. خدای دې شهیدانو ته فردوس جنت ورکړي. البته شهیدان نشته، ماته د ټپیانو اطلاع راکول شوې ده. او په ډنډ پټان کې ولسي ماشومان او ښځې په نشه کړي دي. دا د ذلیله او مکاره دشمن ناځوان مردانه بریدونه نو ډېر اندېښنه نه ده ورته پکار. نظامي ځواکونه ورته ناست ول ځکه دوی نظامي اهداف ځینې په نښه نه کړای شول، د غلو په شان وتښتېدل، د همیش په څېر یې ترهګري وکول او ولسي وګړي په نښه کړل. ژوند نور معلومات بیا وروسته سره شریک کړو. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. آباد اوسئ.